أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو كتب عليكم فرض کړی شوی دی پتا سو باندې الصيام روزه کما كتب لک څنګه چې فرض کړی شوی وي على الذين په هغه کسانو باندې من قبلكم چې مخکې تاسو نو لعلكم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ ایامن سورز دی معدودات شمیرل شوی فمن کان منکم پس هغه څوک چې وو د تاسو نه مریض بیمار او علی سفر یا په سفر باندې وو فعدة من ایام فعدة نشمیرل دی یعنی شمار دی پوره کړي من ایام اخرى د ورځو نورونه وعلى الذين او په هغه کسانو باندې یطيقونه چې تکلیف سره روزه نیسی فدیه دا طعام مسکین طعام د یو مسکین فمن پس هغه څوک تطوع خیرا چې په خوشاله سره کوي نیکی فهو خیر له نو پس دا بهتره ده د پاره وان تصوموا او دا چې تاسو روزه وساتئ خیر لکم دا بهتره د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ شهر رمضان الذي میاش د رمضان الذي هغدا انزل چې نازل کړي شوی دی فيه پدې کې القرآن قرآن هدى للناس هدایت د خلقو د پاره وبينات او خبر روخانه من الهدى لهدایتنا والفرقان او فرق کون کې دی دا قرآن کریم فرق راوستون کې دی د حق او د باطل پمینس کې فمن شهدا پس هغه کس چې حاضر شو منکم د تاسو نه الشهر د میاشت د رمضان ته فليصمه نروجي دی اونیسی ومن کان مریضا او هغه څوک چې بیمارو او علی سفر یا په سفر کې وو فعدة نشمیر دی پوره کړي من ایام اخرى د نور ورځونه یرید الله غواړي الله تبارک وتعالى بكم پتاسو باندې اليسر اسانی ولا يريد او نغواړي بكم پتاسو باندې العسر تنگي ولتكملوا العده د دې د پاره چې تاسو پوره کړئ شمیر د ورځو ولتكبروا الله او په لوی باندې یاد کې الله تبارک وتعالى لوی بیان کې د الله تبارک وتعالى د پاره علا ما په هغه وجه هداکم چې هدایت وکړو الله تبارک وتعالى تاسو ته ولعلکم تشکرون او د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ و اذا سالک او هر کله چې سوالو کې د تانا عبادی زما بندگان عني زما په حق لا زما متعلق فإني پس بشک از قریب نزدې یما اجيب قبلهم دعوت الداعي دعا د دعا کون کی اذا دعاني هر کله چې د دعا غواړي زمانہ فليستجيبوا لي نو پکار د چې حکم اومني زما وليؤمنوا بي او ایمان وروړي په ما باندې لعلهم يرشدون د پاره د دې چې دیلار بیا مومي احل لكم حلال کړی شوی د تاسو د پاره جایز کړی شوی د تاسو د پاره ليله الصيام پشپا د رمضان کې پشپا د روزو کې الرفث نزدېکت الى نسائکم دخپلو بیبیانو سره هن لباس لکم دغه بیبیان استاسو لباس ته وانتم لباس لهن او تاسو لباس یې دغه بیبیانو د پاره علم الله علم د الله تبارک وتعالى ته معلومه د الله تبارک وتعالى ته انکم چې بشک تاسو کنتم تختانون انفسکم خیانت به مکولو د خپل نفسونو سره د خپل ځانونو سره فتاب علیکم پس توبه قبول کړه الله تبارک وتعالى تاسو وعفا عنکم او معافی وکړه تاسو ته فالآن نو پس اوس باشروهن نزدېکت کوي مباشرت کوي د خپل بیبیانو سره وبتغو او غواړي لټوي ما هغه څه كتب الله لكم چې مقرر کړی دی الله تبارک وتعالى تاسو د پاره وکلوا او خوري واشربوا او اسکي حتى يتبين تر دې پورې چې واضح شي ښکار شي لکم تاسو د پاره
الخيط الابيض سپین تار من الخيط الاسود د تور تارنا من الفجر د سبا ثم اتم الصيام بیا پورا کوي تاسو روزه الى الليل ترش په پوری ولا تباشروهن او تاسو نزدېکت مکوي مباشرت مکوي د بیبيانو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي معتکفین یې فی المساجد په جمعتونو کې تلک حدود الله دا حدود الله تبارک وتعالى دی فلا تقربوها پس مور نزدې کېږئ دیتا کذالک هم دغرنګ یبین الله بیانوی الله تبارک وتعالى آیاته خپل آیتونه للناس د پاره د خلکو لعلهم يتقون د پاره د دې چې شي پرهیزګار ولا تاكلوا او مخری تاسو اموالکم مالونه دستاسو مالونه د یوبل بینکم پخپل مینس کې بالباطل په باطل طریقې سره پنا حق باندې وتدلو او مرسوي د غمالونه وتدلو بها او مرسوي د غمالونه الى الحكام حاکمانو ته لتاكلوا د پاره د دې چې اخري لتاكلوا د پاره د دې چې اخري فريقا من اموال الناس صحيصا د خلقو د مالونو نه بالاثم په ظلم سره وانتم تعلمون یا بالاثم په ګناه سره وانتم تعلمون حال د دې چې تاسو پوهیږئ